هغه بې غیرتو سره تمانچې هم وي. زنانو له تبرګي ورکړي. تبرګي ما په خپله هغه پیغلې زنانه د دوی کتلې دي چې د هغوی په لاس کې تبرګي وو. زمونږ او ستاسو جنګ چې کوم دی دا د دلایلو دی. زمونږ او ستاسو جنګ دا د حملو او د قتل نه دی. که تاسو د دې نه باز رانلی نو بیا دا یاسته موږ هم څه لاس کې بنګلې نه دي اچولې. ګوره موږ هم ځوانان یو، موږ هم هلکان. تاسو جینکۍ راوباسئ میدانونو ته، خپلې جینکۍ په خلکو باندې نه، خپلې زنانه په خلکو باندې نه. موږ به زنانه نه راوباسو انشاءالله. موږ به خپل بدل په خپلو مټو باندې اخلو انشاءالله. موږ اوس هم حکومتي لار، قانوني لار اختیار کړې ده. انشاءالله زمونږ او ستاسو مسله به په حکومت کې د قانون په دایره کې حل شي. موږ د قانون پاسداري کوو. قانون حکومت موږ خپل محافظ ګڼو. هغوی به انشاءالله زموږ حفاظت کوي. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم اوریدونکو کتونکو، نن 2 مئی ده او د وړوکي اختر ورځ ده. نن سحر ما د وړوکي اختر مونځ پړاو کو. زمونږ په علاقه کې څه شرپسند پنجپیریان چې هغوی پرون روژه خوړلې وه، ټولو روژه خوړلې وه. نه په پاکستان کې اختر نه په سعودیه کې اختر، تر اوسه پورې د سعودیه بانې وي او د سعودیه بانه هم نه وه. لیکن به هر حال هغوی پرون روژه وخوړله او هغه هم په 11 بجې باندې وخوړله. نه د اختر مونځ وکړو نه بل څه مسله وکړله. نن د وړوکي اختر په مانځه کې ما دغه مسله وچېړله. قوم ته مې دا خبره واضحه کړله. بیا مې ورته دا خبره وکړه: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. دا حدیث مې ورته وویلې چې کم څه کم د خلکو څخه زړه بغض ساتل چې ګوره یو فرضي روژې خوړلې ده، یو ځای کې اختر نو دوی هغه روژه وخوړله، د اختر مونځ یې نه دی کړی. نو دا خبره په دوی باندې ډېره بده ولګېدله. بیا دوی یو د قاتلانه حملې ترتیب جوړ کو، د هغې کوشش یې وکړو چې موږ په ده باندې قاتلانه حمله وکړو. زه د عیدګاه نه فارغ شوم، یو ځای کې ناست وم. هلته ماته خبر راغی چې پنجپیریان دغه شانتې ستاسو ناستې د راتګ ته په انتظار دي او ستاسو والو ته په انتظار دي، تاسو باندې حمله کول غواړي. الحمدلله زما چې کوم مقتدیانو کوم علاقه مې د خپله، زما د راتګ نه مخکې هغوی ته پته ولګېدله. هغوی ورپسې د ډانګو سره راورسېدل. زم الحمدلله چې څنګه خبر شوم فورا رالم. د دې پنجپیریانو غیرت مې کتو چې دوی کې څومره غیرت دی، لیکن هغه بې غیرت او بزدل قوم دی. قسم دی چې د دوی نه بل بزدل قوم نشته دی. دغه بې غیرتو سره تمانچې هم وي. زنانو له تبرګي ورکړي. تبرګي ما په خپله هغه پیغلې زنانه د دوی کتلې دي چې د هغوی په لاس کې تبرګي او د تبرګو زنانو باندې دغه کوله. دا کار د جنکو کار نه دی، دا د هلکانو کار دی. که تا حمله کولې حمله به دې کړی وي. جنکو له تبرګي په لاس کې سله ورکول. موږ د شهادتونو نه ریږو، الحمدلله موږ کلک ولاړ یو. لیکن دا یو خبره یاد ساته، د ځمکې سر به در باندې تنګ کمه. کال مخکې هم چې کله موږ د پنجپیریانو نه مدرسه واخیسته، نن د هغه مدرسې محتمم الحمدلله زیمه مدرسه امام اعظم ابو حنیفه. په هغه وخت کې تقریبا ماته په نورو نمبرو باندې هم دمکینې راغلې وي او دوی هم راته دمکینې راکولې، لیکن هغه دمکینو نه ما هېڅ قسمه اثر نه واخیستی. نن دوی عملي هغه حرکت کول وغوښتل د اختر په ورځ باندې، لیکن الحمدلله هغه حربې هم ناکام شوله. او دا خبره یاد وساتئ، زه اوس هم دا خبره کوم درته چې انشاءالله که د نن نه پس موږ ته هر قسمه نقصان ورسید، زموږ مدیان معلوم دي، موږ د خپل کسانو نه تپوس کولی شو او انشاءالله کوو به. او دا مه وایه چې موږ به یو ملګری شهید کو، د اهل حقو نه څه به وکړو. موږ نه ستاسو د شهادتونو نه یېرېږو چې تاسو موږ شهیدان کړئ، نه ستاسو د دمکینو نه یېرېږو، نه ستاسو د بل څه نه یېرېږو. تاسو به زموږ کم ملګري الحمدلله اهل حق دي. باطل کې شور وي او حق کې زور وي. تاسو چې دا روزانه لګیستئ، دا پرتې ویستئ پر اسپیکرو په خپلو ترجمو او د قرآن په نوم باندې ویستئ، تاسو چې کله موږ داسې حرکتونه کړي چې نن ستاسو موږ هغه یو حرکت ښکاره کوم چې کال مخکې تاسو د یو کلي علاقې پوره مونځ خراب کړی و د اختر، دویم ځل مونځ پړاو کړی و د اختر، دویم ځل مونځ یو ځل مونځ هم خپله کړی و، دویم ځل هم بیا هغوی ته پړاو کړو، د هغوی مونځ هم خراب کړو. او نن تاسو د قتل او د حملې کولو اراده او کوشش وکړو. لیکن انشاءالله دا یاد ساته اهل حق دي. نن ما خپل کسان نن منع کړي دي، ګنې ستاسو کورونه سېزلو ته هغوی تیارو. لیکن دا یاد ساتئ چې اوس هم درته وایو چې کنټرول کې شئ. زموږ او ستاسو جنګ چې کوم دی دا د دلایلو دی. زموږ او ستاسو جنګ
دا د حملو او د قتل نه دی. که تاسو د دې نه باز رانلی نو بیا دا یاسته موږ هم څه لاس کې بنګلې نه دي اچولې. ګوره موږ هم ځوانان یو، موږ هم هلکان، تاسو جنکۍ راوباسئ میدانونو ته، خپلې جنکۍ په خلکو باندې نه، خپلې زنانه په خلکو باندې نه. موږ به زنانه نه راوباسو انشاءالله، موږ به خپل بدل په خپلو مټو باندې اخلو انشاءالله. موږ اوس هم حکومتي لار، قانوني لار اختیار کړې ده. انشاءالله زموږ او ستاسو مسله به په حکومت کې د قانون په دایره کې حل شي. که چېرته په دې باندې حل نه شوله او تاسو څنګه بیا هم داسې حرکتونه کول نو بیا زموږ قامي لار هم شته دی. زمونږ قامي لار هم شته، موږ ته هره طریقه معلومه ده. الحمدلله دا د پښتو وطن دی، موږ د قانون پاسداري کوو. قانون حکومت موږ خپل محافظ ګڼو، هغوی به انشاءالله زموږ حفاظت کوي. او که چېرته دا ونه شي نو زموږ قامي لار بنده نه ده، هغه کولاوه ده. بیا امید دی تاسو به پوه شوي یاستئ. آخر کې دعا ګویم چې الله رب العزت موږ د پنجپیریانو د شر فساد نه وساتي او الله دې دا فتنه د ځمکې د سر نه ختمه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.